ما زعمونه اوسم دا توپونه شولي پنجابي استعمار او لر او بار یو افغان دا ما زعمون هر یو په کور کې د پنجابي استعمار دېرش سل کال دی. کو خبره کوي ته به د تعلیم خبره کوي ته به د روزګار خبره کوي ته به په دې ملک کې د دهشتګردۍ د ترهګرۍ د ختمولو خبره کوي هلته به یو غوږ راپورته شي دا غدار دی دا د فلاني ایجنټ دی. موږ مخکې ویلي دي چې وایي دا لیباسۍ د چا پلار جوړه کړې ده چې د وینې ټسټ کې کېږي چې فلانی وفاداره دی فلانی غداره دی. موږ پښتانه افغانان دا تاریخ لرو ودې ګوري چاته پیغور نه وایو چې نن څه څو عمر مخکې پر دې خاوره د انګریز باچایي وه چې څوک یې تنخواداره وو چا د انګریزانو اسانو سپي مینځل او د انګریزانو په جیلو کې څوک پراته وو مبارزه چا کوله هغه دغه پښتانه اتلان وو هغه دا فخر افغان باچا خان وو هغه دا خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی وو هغه د دا فکر خلک چې نن په جلسه کې ناست دي نن په سټیج ناست دي تر ننه پورې هغه خبره درته کوي. موږ دا خبره ډېره واضح کوو که ته په اتلکه یا په لسلکه فوج نازېږې ته په یتم بم نازېږې مګر تاریخ دا ثابتوي د وروسته څه سبق واخله تر تا یې ډېر زورور یتم بمان درلودو ستا سره یو پټاخۍ پرته ده د هغه سره زورور هغه تر تا په معیشت کې زورور وو هغه تر تا بهترین فوج درلودی مګر په خپل ملک کې قومو ته حقوق نه ورکاوئ په ملک کې جمهوریت نه پرېښاوئ لاړئ 14 ټوکلیز وو هی زموږ یار خو ولې چې 48 ټوکلیز نن یې ملک و کوم ځای ته رسولی دي په دنیا کې ګرځي ډېره بې ادبي ما لکه امردا پلورولئ څوک په سود پیسې نه ورکوي قرضه ډېره لرې خبره ده. او که دغه حالات روان وو که دغه وهل ټکول دغه جیلونه دا قومونه دا په زور د لورلایي ښاره یا د بله ښاره پښتانه نمایندګان ګرځول بیا دې نو ومني پاکستان څه د قرآن آیات نه دی پاکستان څه د نبي صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک نه دی دی به دې زموږ یار لکه خښ ده.